ننګرهار غونډ مینهواله ته مې د سلامي او د اختر مبارکي هیوادوالو ته د غټ اختر مبارک وي ټولو ته مبارک وي ټول افغانستان ته موږ ټول زموږ ورونه دي اختر د اول د ټولو ته مبارک وي د الله په فضل سره ښایسته چړي دي او ښایسته کورونه دي مطلب په دې چړو باندې به د ډېرو څارویو وینه تویېږي ولې نه په دا خو بس همدې دپاره جوړ شوي چې څورګانې د خیر حلال کړو کله به دا چوکۍ که نه چوکۍ ما چې وغورځېدم همدغه جالبه پیش کړ بس همدا نن ورځ جالبه وه همدغه جالب ده ډېره مننه چوکۍ هم ما چې اخرنۍ ورځ و کومه سودا کړې سوه چې دا یو جمعه کې م نه وه کړې نو نن د ګټه ورځ خامخا نو همدغه دوه ورځې اختر نه مخکې او درې ورځې اختر نه وروسته به دغه موږ بازار د نور بازارونه نشته پنځه لسانه 15 ځانه او اختر ته جامې کړي که نه کړي دي څنګه کار کېږي ده زه به دومره وایم چې ستا دغه مېړانه او دا قدرداني زه په دې ټول افغانستان کې زه منم ډېره مننه او الله دې تا ته توفیق درکړي چې د افغانستان د دې ملت خدمت ته خپله وکړي مطلب مناسبه ګټه ده هو بس مناسبه حلاله ګټه لږه دي خو حلاله دي لکه دی حلاله دی او تل دی تل دي دا چې ډېرې بیا بې برکته وي بې برکته مې تل لپاره مې هو که نه تل لپاره مې بس دوستان دا ټول د اختر ډېر ډېر مبارک وي او بس د خوشحالۍ او ډک اختر ولرئ او زما له طرفه یې تا ته ډېر ډېر مبارک تا ته هم ډېر ډېر دا مبارک ستا ښه وي کاروبار سلامونه هیوادوالو ستړي مو شه وخت مو بخیر په دې هیله چې ښه اوسئ دا چې سبا ته د لوی اختر لومړۍ ورځ ده موږ هم راغلي یو نن د جلال ښار ته نن د عرفې ورځ دلته نو د هیواد له بېلابېلو سیمو هیوادوال دلته راځي د اختر لپاره بېلابېلې سوداوې اخلي موږ هم راغلي د جلال ښار کې یو دلته په بېلابېلو ساحو کې ګرځو په بېلابېلو سیمو کې به ګرځو دا چې د اختر لپاره بازارونو کې څه پلورل کېږي په همدغه باندې یوه ځانګړې خپرونه ستاسې لپاره ثبت کوو اوس دا د جلال ښار د ډن غاړه ده راځئ په پیل کې ځینې ښکلې شاټونه ننداره کوي پس له هغې زموږ خپرونه پیل کېږي ملتیا موږ تر وروستیو شېبو پورې دا خپرونه سره تعقیب کړو سلامونه بیا هم ستړي مو شه وخت مو بخیر لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده د لوی اختر ورځ شپې دي په دغه ورځ کې نو بیا د هنګرۍ په کوڅه کې یو بېل بیروبار جوړوي په دې خاطر چې دلته د هنګریانو کارونه ماشاءالله ډېر ښه وي د ده استاد سره راغلي سلام استاد سره وعلیکم السلام وروره ښه ته جوړ یې ډېره مننه ښه خوشحاله یې استاد ماشاءالله سیزن ده که نه او سیزن د چړو سیزن دی ماشاءالله بس لګیا سې چړې تېرې کوئ ولا چې تیرې نه کړو نو بس علاوه په څه کوو که نه هو جي او د الله په فضل سره ښایسته چړي دي او ښایسته کورونه دي مطلب په دې چړو باندې به د ډېرو څارویو وینه تویېږي ولې نه په دا خو بس همدې دپاره جوړ شوي چې څورګانې د خیر حلال کړو که نه
وبخه پیل کې ما به ستا د نوم پوښتنه کړې ده خاصه نوم دې لیدونکو ته واخله زما نوم ګلزار خان ګلزار خان کلانتر عبدالجبار زوی هنوز ګلزار یې که نه ولې نه ګلو ګلزار یم په دې ورځ کې بیخي ګلو ګلزار یې د الله په فضل سره مخکې راغله مڅخ بیروبار ماشاءالله جوړ و که نه ډېر ګاهک هم درنه راته و دا څه کیسه ده دا خو زما ډېر مشتریان دلته مې د خپل دوکان ولته او بس اوس خراب شوي دي ناسې مشتریان مې دي ماشاءالله او هلته غنم منډي شاته مې دوکانونه هم جوړ کړي دي مشتریان هم ډېر دي ډېر دپاره دلته راغلي وو چې خپل مشتریان دپاره هغې خدمت وکړي کاروبار دی بیا ماشاءالله ښه پراخه ده ماشاءالله ماشاءالله د الله په فضل بس همدغه د ویاړ ځای ده چې په خپل وطن کې او ښایسته کاروبار دی جوړ دی خلک راځي درته دا د الله فضل دی موږ باندې د الله نه راضي یو په دې چړو کې څو رقمه وي دې سړی کې اوته لس رقمه وي کوم یو ډېر ښه دی دا زموږ ساق ډېر ښه دی دا موږ چې جوړو د سوان والا او کمانۍ والا دا ډېر بهترین شی دی هغه د خپل وطن یې خپل د وطن خپل د الله شی دی دا تاسو به د ورځې په جریان کې ډېر خلک هم ځای راځي که نه یاره ډېر زیات راځي خلک په دې د عرفې ورځ په اندازې نه زیات خلک راځي نن خو د عرفې ورځ ده ماشاءالله نن ماشاءالله د عرفې ورځ الله په فضل سره طبعا تاسو به خامخا د خاطرات سره مخ کېږئ که نه ولا خاطرات د نن ورځ یوه خاطره لیدونکو ته ووایه ولا نن خاطرې خو ډېر 10 سوه چې رشکې والا راغلي وو او ما ورته ویل وروره چې لږ تاسو لږ سوچ وکړئ چې لکونه کسان دي تاسو دا رشته څنګه درته وایي نه وایي زما هم کار دی که نه دلته بل لږ هلکه به پرې ګزار پرې کولو ما والګه ګزار پرې مه کوه ټولې چړې دي چې کلمې ونه باسي په خندا شي دا چړې خو موږ دغه لپاره برابرولو څارویو دپاره چې انسانان پرې دغه نه کوي ما ته نه چې کلمې ملمې ونه باسي ډېره مننه استاده تا نه هم ډېره مننه هېوادوال ته د اختر مبارکي په لنډو کې ورکړه مخکې د زما د طرف نه ټول هېوادوالو ته څه چې داخلي او بهري ټولو ته د اختر مبارکي وایم وروره بس زما له طرفه دې همدا وساته د ډېر مبارک شي تاسو ته ښه کار مننه تشکر مننه بیا هم ستړي مه شئ وخت مو بخیر د جلال آباد ښار دی دلته نو د مخابرات چوک نه راوخته چوک تلاشۍ پورې عمومي لار په مکمل ډول تړل شوې ده دلته زموږ بېلابېل هېوادوال راغلي دي د اختر په مناسبت دا چې اختر دی او سیزن دی دوی نو بېلابېل کوچني کاروبارونه پیل کړي دي چې د خلکو د اسانتیا دپاره دلته پکې سپلۍ نور بېلابېل څیزونه د اختر لپاره پلورل کېږي ورور ولاړ دی له دې ورور سره به خبرې هم وکړو دغه سپلۍ به هم ترې بیه کړو چې دا په سود او په حساب خرڅوي سلام ورور سره مو شي ورور مو وعلیکم السلام جوړ په خیر څه ښه ده ورور خیر اوسې ورنه ښایسته نوم دې راته واخله عبید الله یم عبید الله اوس هلکه چې سپلۍ اخلي ده دغه سپلۍ ورکړه فقط نه شو اوس هلکه شي لږ ګزاره حال پکار دي ولا دینه گزاره خال نو نشته به جوړې نو دا خو 2.5 سوه ښه دي که نه ښه نه دي دا څنګه دي کارونه ولا شکر دی بس شکر پیژنه نن خو د عرفې ورځ ده که نه سبا د خیر سره د لوی اختر لومړۍ ورځ ده نو ښار کې بیروبار هم ښه جوړ ده ستاسې کارونه به ماشاءالله ښې اوس او نه کول شکر دی همدا سیزن دی همدغه یو دوه ورځ پاتې دی پیژنه دغه نن عرفې ورځ سبا د خیر اختر ده شکر وباسه ښه ده دغه سپلۍ تاسو په څه حساب خرڅوئ دغه راځي 220 2 ساعتې جدي 2.5 ساعت 2 ساعت 2 ساعت خلک سره پیسې نه د شل به ځان پاتې کېږي جوړه کې د خلکو اقتصادي وضعیت اوس وخت لږ ولا بس جیبونه تش د خلک پیښول بس خلک مثلا لانجه کې لګا اوس وړاندې دغه راغ او صدر راغ کنه فکر کوم بس نه کېدل نو ځکه او کنه بس گزاره خالي موږ دینه گزاره خال خو نور نشته پیښه دا څنګه شل دلته تاسو همدغه سپلۍ خرڅول ته ارزانه دي خو په دوکانونو کې بیا قیمت دي خو فرق کوي ورور مې او دا جوړ ډېر فرق کوي کیفیت فرق سره فرق یو کنه دا وطني هغه به کیفیت خلا اول واره یا ایرانی ده کنه فرق کوي دا به وطني ده دا وطني د ایرانی په نوم خرڅيږي جنس خلا ورده نو خو د خپل کاروبار راځي شکر الحمدلله دا چې اختر له ماته به شي وای ولنه شي راته وای ولا اوس دا نه ده پیښه نه یو سره ته وای خلیدونکو ته ماته مو وای ولا شي نه ده د نن ورځ یو خاطره دی وای ته په ډیره جالب وای ولا جالب دا یو کار سره شوی مثلا څوک راشي کنه سپلۍ واخلم داسې لاړ شي یا
یا کوم بل ټوکه دا په ډیره جالب و دنو جالب ده چوکۍ کې نه چوکۍ ما چو کړ دیدم دا جالب ده پیش کړ بس همدا نو جالب و دا جالب ده ډیره مننه چوکۍ ما چې اخر نه ورځ هغه مې ویوړه زه خدای د خیر کتاب پکې راځي نو او نه مشکل ډیره مننه په پروسته کې هوادوالو ته مخکې د اختر مبارکي داسې ښه په شوق سره ورکړه ولې نه ټول ته مبارکي ټول افغانستان ته ټول زموږ ورونه ده پیښله څوک ماجر راغلی هغه ټول ته مبارکي ورکړه پیښله اختر دې مبارک وي خدای دې وکړي چې خوشاله اختر ولې نه خیر بس ما د خوانه مخکې د مختار د اختر مبارکي ډیره مننه درنو هوادوالو څه وکما دلته راشه څه وکما اقوال ارشا والدي خبر سیده نو درنو هوادوالو خپل دغه هوادوال سره وغږېدو او دوی په دغه ځای کې سپلای پلورلې تاسو وینئ دغه مختلفې سپلای دي چې دلته سړک په غاړه باندې پلورل کېږي زه هم داسې دلته بېلابېل څیزونه پلورل کېږي نور هم شته ده شاوخوا ځینې دغه د سپلای ول له دې ښکته دغسې دا چې د جلال آباد هوا ډېره ګرمه ده نو دلته یخ جوس هم پلورل کېږي خرڅېږي جوس شو شمله شوه چې دا په دې وخت نو بیا ماشاءالله بیخي ښه او دا چې تاسې ګورئ دا نو ټوله وچه میوه ده په لوی اخترونو کې وچه میوه هم ډېرې هېوادوال استفاده کوي او وړیا ځکه اختر دی طبعا مېلمانه به خامخا راځي استاده ته ښه یې جوړې اجازه ده دو خبرې وکړو نن داسې خفه غوندې ماته ښکارې شي ولې خپه خو نه یو ولا شکر دی الحمدلله کارونو نه خوشحاله یې ښه یو بس ګزاره کوي الحمدلله سیزن خو شروع دی که نه د دې خو همدا ورځې دي همدغه د اختر په ورځو کې ښه خرڅېږي ستاسو په کاروبارونو کې هم تغیرات راغلي ډېر ښه دی وروره بس مخکې نه اوس ښه شوی لږ ګزاره کوي او دا بادام د کوم ځای دي دا وطني دي وروره وطني دي دا په څه حساب دي دا ورکو وروره دا کیلو 400 300 اتیا 350 پورې ورکو او دغه نور څیزونه پاکټ 500 روپۍ مختلف دي نو هر شی خپل نرخ لري که نه خلک بیا څه شی ډېر وړي خلک خو اکثره دغه نخود ډېر وړي ممیز وړي دا ګوړې مینچه وړي ورپسې به دا چناچور مناچور دغه شیان وړي وروره سبا د سحر راستلی نه که نه طبعا تاسو ته به ډېر خلک راغلي ډېر خلک تېرېږي راتېرېږي کومه جالبه خاطر د نن ورځې راته ووایه ولا جالبه خاطره خو دا ده چې وروره به دغلته په ولاړه اوده وو او بس په یو سړي باندې ور وغورځېدو هر څه بس پاتې بیا تاسو هم بېخوبي ډېره زیاته کړې که نه او ولا دا دویمه ورځ ده بس بېګا نه تر اوسه پورې بس ولاړ یو وروره دا دویمه ورځ ده چې خوب موب هم نه دی کړی بس همدغه ورځ ستاسو د کاروبار دی چې په دغه ورځ کاروبار ونه کړي سخته تېره نه کړي بیا خو نه کېږي او بس دغه 2 ورځې 3 ورځې همدغه ورځې یا خو دا وضعیت همداسې ده چې به د وروسته بیا کار هم ډېر بې خوند دی ښه نه وي که نه او وضعیتونه خو والا بیخي کمزوري دي ډېره مننه مخکې د مخکې هېوادوالو ته د اختر مبارکي ووایه ټولو هېوادوالو ته زموږ د خوا نه مبارکي بس هر الله تعالی د هر مؤمن مسلمان ته وس ورکړي چې قرباني وکړي ډېره مننه الله تاسو ته مجر درکړي زما له طرفه د تاسو لوی اختر ډېر ډېر مبارک خیر مخکې وشي د مخکې الله دې عزت وکړي کور ودان راځئ دغسې به ښکته ځو له نورو هېوادوالو سره مړ څنګه رور شکر دی خپله ښه الحمدلله څنګه راځه غوسه راته ګورې غصه خو نه یم همداسې نه خو داسې همداسې خوی مې دی ښه طبیعت دې همداسې دی همداسې طبیعت مې دی ښایسته نوم دې راته واخله نوم مې عمران او د کوم ځای کامې ولې د کامې نو دلته سودا پسې راغلی وې که نه کاروبار لرې دلته مې کار شروع کړی واسکټونه خرڅوم څنګه دي کارونه ښه دي ولا ښه دي شکر دی الحمدلله خلک به ښه دپاره سوداوې اخلي هو سوداګانې خلک اخلي پیسې چا سره نشته دی سودا به جي شي والي هغه ضرورت شي اخلي لکه دا میوه شي واسکټونه شي سپلی شي بیروبار ته ګورې بیروبار ډېر دی بازار نشته بیروبار چې موږ هم ورته مخ کاروبار موږ ښه روان دي ولا لیوني دي ټول افغانان هېوادوال ته څه ویل غواړي ولا چې شی به ورته ووایم زړه کې هم زور نشته دی چې شی به ووایم زړه کې زور نشته اختر مبارکي خو ورته ورکړه ټولو ته د اختر مبارک زموږ د سایډ ډېره مننه ګټه کې تاوان
جلال آباد ښار دی او بلې سیمې ته راغلو نو تاسې بېلابېلې ګوتمۍ ګورئ چې بېلابېل غمي پکې لګېدلي دي په دغه ځای کې دا پلورل کېږي اکثره ځوانان راځي نو دغه شیونه ډېر زیات خوښوي هغه بیا فکر کوم ډېر خاص دي دا نوي ډیزاینونه دي دا زیاتې چلېږي دا نوي راوخله که نه او حاجي صاحب خاصه نوم دې څه دی زما نوم افتګل افتګله ولایت لغمان قریه مردی کلی قصابان چل در سره وکړه وده که را سره که نه اول مې سره وکړه اوله کې در اول مې سره وکړه پیل کې مې در پوښتنه چې د کوم ځای و د مارکو اوس دا د لغمان کنه نو حقیقت مې ورته وویل کنه اوس حقیقت ویلې ګوره بالکل دا په سره ټوکې دي دا ریټ د دې 110 روپۍ دی 110 روپۍ ښه دا ډیزاین نه به خلک ډېر خوښوي دا ډیزاین زیات خوښوي دا شکونه زیات خوښوي دا شکونه زیات خوښوي دا کې ماډل دی دا یو نه دا بکس مکمل نه راخیستل کېږي راخیستل کېږي ولې نه دا بکس مکمل راواخله دغه زموږ لیدونکو ته وښایه چې دوی پکې کوم یو خوښېږي وګوره نوي شکونه دي غونډ ټول نوي ډیزاین او کنه دا هم د اختر لپاره راوړي دي کنه نن تاسو ډېر خوشحاله یې اوسه ولا نو خامخا به خوشحاله کېږي نو هو چې نن هم کومه سودا کړې سوی چې دا یو جمعه کې نو وکړې نو نن د ګټې ورځ خامخا نو دا دوه درې ورځې اختر نه مخکې او درې ورځې اختر نه وروسته به دغه موږ بازار د نور بازارونه نشته پس راغی دا نور شنې او خراري ده خلاص سره سره به تقریبا څومره سودا کړي نن دوه نیم زره شاوخوا 2300 شاوخوا به مې کړي او ساعتونه مې خرڅ کړي ګوره او ګوتمې مې خرڅې کړي او ساعتونه مې زیات خرڅ ګوتمې مې کمې خرڅې کړي تاسو یو ښه ساعت چې مال راکړي بس نو ساعتونه خو رقم دي چې وګوره هر ډیزاین دي اوس به دې کوم یو ښه دي ډیزاینونه خو مختلف دي مختلف ډیزاینونه دي بدل نه کېږي ارام خو بدلې خامخا او ارزان به دي قیمت به نه دي او کنه نو زما سره به نه بندو کنه پاکه خبره وکړو او رنگ بدلې بس خط چل سره ونه کې نه لغمان چل سره نه کوم اول مې درو کوم سره نه کوم اکثر پیدا سې کنه شه در باندې خرڅ کې په اورټ باندې نه نه راوځي دا اصل نه پاکه خبره کوم ګوره دام سیګان مشتا چار ورځي اصلي ورته هم جوړ اصلي نه دویم نمبر دی پاکه خبره ورته کوم بس دا شه دا کوډې وسه کنه زپ او ورته وایم چې رنگ بدلې او بیا هم بعضې دي کې بعضې سي دي چې په 15 میاشتې شپږ میاشتې کې فرق پکې نه راځي بعضې میاشتې کې فرق راځي او ورته وایم چې وروره دویمې دي اول نشته کاول غواړي راسره زرګرې کوڅې ته لېږم او پاکه خبره او څلور 15 روپۍ ورکوه بس شی په لاس کې ورځه پې دغه نن ورځ خو به ډېر خلک تاسو تللي او راغلي که نه ځکه بیروبار ډېر زیات و طبعا کومه جالبه خاطره به هم ترې لرئ یاره جالبه خاطره خو دا ده چې یو راغی ودرېد ښه مناسب سړی ودرېد بس یو جګې بل جګې ماما به څنګه چلوي خپل عمر کې پلاس کړی نه و چې لاس کوم لاسونه مې رېږدي او یو دانه په خپله خوښه راکړه یو دانه مې ښایسته ورته راوسته بیا ګوته مې جګړه وي اول ځل دی چې په ګوتمې مې په لاس کړه مالی زه پاتې کوی څو ده مال 110 ده یاره یو نیم سل واخله خو وایي اوله ځل مې یو نیم سل یې راکړه ښه خوشحاله رانه لاړه ګوتمې سره نه وایي دا لاس چې کوم لاس مې رېږدي اول ځل مې ده مال ځنه بس دا خلک چې ښه په خوشحالۍ دې سړی بس په خوشحالۍ مې بالکل اخلاق مهمه دي او ښه ګپ شپي و ما ورته ښه ګپ ولګو بس هغه هم راته ویل چې وروره کومې ځای زه د لغمان یم د لغمان خلکو احتیاج ګپ شپیان دي بس شپیان دي خو د لغماني چل کار خراب دی لغماني چل خو مې اول درته راوکړو دا خو څه موږ خبره کوو که نه خو د لغمان خلک واقعا ډېر میلمهدوسته خلک دي ځکه موږ بار بار ورغلي خیر خلک به هر څه وایي خو مقصد که نه خو د لغمان ډېر چا سره وخت تېر کړی به ښه خلک دي بد خلک نه دي بلکل ډېره مننه وروستیو کې لیدونکو ته څه وینا لرئ بس لیدونکو ته دا وایم چې د اختر شپې ورځې دي بس ښې په خوشحالۍ تېره کوي او ښې په خوښۍ تېره کوي او جنګ و جګړو نه به ځان ساتئ او چا سره جګړې بګړې بس په خوشحالۍ ورشه بس اختر مبارکي ورسره وکړئ بس او غاړه ورته ورکړئ بس الله دې ورته خوشحاله لره بس جنګونو نه بېغمه چې ځکه چې دلته ساري او دو وکړه که نه ډېر چا سلمې ماتې وي چا هغه نوراني مخې ورته ګډ وډ کړی و خلاص بس دغه حالات دي نو بس څه به کوم د اختر مبارکي ورکړه که ما غونډو د ننګرهار غونډ مینهواله ته مې د سلامي او د اختر مبارکي غونډه مبارکه ټول د اختر مبارکي ډېره مننه درنو هېوادوالو نو دغه هېوادوال سره وغږېدو دوی په دغه ځای کې بېلابېلې ګوتمې پلورلې ورځو همدغسې به له خپلو نورو هېوادوالو سره هم غږېږو شربت
بیا هم ستړي مشئ د جلال آباد ښار ده دلته نو ماشاءالله د اختر لپاره ځانګړي پکولونه تاسو ګورئ چې په دغه ځای کې پلورل کېږي پکول خو بیا د پښتنو کلتور د دود ده چې عموما پښتانه پکول په سرې استاد هم دغه ځای کې نو ماشاءالله ښایسته پکولونه راوړي دي چې دا به د کوم ځای استاد دا کوم ځای دی کونړي پکولونه دي ټول د کونړ راوړي ټول د کونړي دي ښایسته نوم دې راته واخله محمد الله کونړي خپل هم د کونړ ولایت خپل هم د کونړ ماشاءالله ماشاءالله د خپل ولایت پکولونه دې راوړي په دغه ځای کې حضرت خرڅو د خیر او څنګه دي بازارونه شکر دی الحمدلله خدي گزاره کوي دا په خلک دی ها دا په دې کوم ډول خرڅيږي خرڅيږي دا تور ډېر خرڅيږي ها تور ها دا بل شي دي دا ډېر خرڅيږي ها دا رنګ ډېر دلته ډېر زیات خلک خوښوي دا د نور سره فرق نه لري دا لري دا چینی ټوټه دا چینی دا وړی دی ها دا قیمت دی دا ارزانه دي نو دا ارزانه خلک ډېر خوښوي قیمت نه خوښوي او جوړه ده ګندا یخ دی لګي ها دا په نسبت داخلي د سحر رسنه به ډېر ښه سودا هم کړي زه پوهېږم بس شکر د سخت هم تېره کړه ښه ډېره بس ناستې وه الحمدلله ښه سودا هم کړله ولې بده خو نه ده ځکه تاسو خو سیزن دی که د نن ورځ یوه جالبه خاطره دې راته ووایه یاره جالبه خاطره خو نشته دی خو بس کار ته مصروف وو لګیا کار کې لګیا وو همدې کار کې دومره ښایسته خاطرې پیدا کېږي نو ما ته خو صرف ګاک ته صرف ولاړم او نور مې څه نه دی کړي ګاک سره وړې جنجال نه کوي نه جنجال نه کوو چې 500 روپۍ پکې ګټه ایله سم ورکوي غریب خلک دی ټول غریب خلک دی په دې ورځو کې اکثره دکانداران به څه ډېر قیمته خرڅوي نه او نه بس تار سړي خپله خواښه ده استاد هم فکر کوم سودا اخلي مشر ده یو دا رنګ هم صحیح دی مشر لپاره دا رنګ هم صحیح دی بوډا دی مست بوډا دی چاته وړي چاته وړي مشر د کور دی ماما مې ها وګوره خسته په کول ورته خوښ کا دا ګوري د مشر دا وایي چې هغه د خپل د وخت باندې بس بوډا اکثره داسې ګیرې سپینه شوي خو زړه یې ځوان وي زه ځوان یم چې خپله په کوله ځوانان دي بس همدا شی کار هم ده ته ورته خسته په کول وګوره ته مو استاد خسته په کول ورکړه زه لاړم صحیح ده مخه دې لکه ځان ورته مطلب جو کې خاطر کوي بیا هم ستړي مشئ د ننګرهار خلک عموما داسې مست او مینهناکه خلک دي که څه هم دلته هوا ګرمه ده خو دوی بیا هم راغلي ښار ته ماشاءالله ښه خوشحاله دي په دې ځای کې دوی بېلابېل څیزونه اخلي ورو ولاړه سلام سړی مشئ سلام علیکم وروره ښه جوړې بخیر یې شکر دی الحمدلله ښایسته نوم دې راته واخله حافظ الله محمدي حافظ الله محمدي د کوم ځای د لغمان ها او چې پس راغلی وي چې د واخیستل ولا موږ خو راغلي وو کار دپاره اوس هم کار خلاص کړو دغه درالو موږ ویل چې خوښ هم شي ځان ته والو بیا چې دی لغمان ته لاړ شو دلته څومره وخت مسافر وي دلته یاره یو 10-15 ورځې وو د بیا د مسافري نه دا کړی نو 10-15 ورځې خو سلام سه په چکر هم تېروي نو ولا دې ته خو موږ مسافري نه وایو ځکه چې دی دا خپل وطن هم دی چې هر چېرته لاړ شو لکه دغسې نږدې ځایونو کې خو موږ انشاءالله چې دی مسافري مو ورته نه وایو ښار کې د ډېر وخت نه د ګورم ستاویږي راته ویږي چې و څه شی اخلې نه والا ځان ته به انشاءالله ګورو سپلی به والو عطر به والو لونګک به والو او دغسې شیان به ځان ته خوښ کړو ستاسې ځای کې به لونګکونه ماشاءالله ډېر استفاده کېږي والا څنګه کې نو هر چېرته رواج دی موږ خپله مرکز کې اوسېږو لغمان کې دی تر ګړیو پل نه دی خوا قرارګاه ورته وایي همدلته او اختر لپاره څه پلان نیولی قربانۍ چې یې کړي که والا قربانۍ هم خو زور نه رسېږي څه کال نه کېږي الله یې توفیق درکړي چې ټول مسلمانانو ته الله توفیق ورکړي چې قربانیانې وکړي نو سړی به خپل وس ته ګوري والا څنګه کې هر څوک خپل جیب ته ګوري ځکه چې دې وخت کې خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده دغسې مشکلات دي ډېره مننه
سوال لري لیدونکو ته نه بس ټولو هیوادوالو ته د غټ اختر مبارک وي زما د طرفه ډېر ډېر اختر مو مبارک شه چې څه افغانستان کې که خارج کې بل مملکت کې ټولو ته د اختر مبارک وي ډېره مننه بس زموږ له خوا نه تاسو ته. تاسو ته هم ډېره مننه چې موږ ته دومره وخت راکړی. ډېره مننه. ډېره مننه. راځئ درنو لیدونکو همدغسې به وړاندې ځو ښکته د ډنډ غاړې ته چې په هغه ځای کې بیا د اختر لپاره وچه میوه پلورل کېږي. زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له لرو پرتو سیمو راځي ښار ته او دوی په دغه ځای کې وچه میوه اخلي تر څو دا چې په اختر کې مېلمانه راځي نو د هغوی لپاره ورځو هلته هم له خپلو هېوادوالو سره به غږېږو ملتیا مو وکړئ دغه خپرونه تر وروستیو شېبو پورې را سره تعقیب کړئ. یوازې وچه میوه پلورل کېږي. ډنډ غاړه په وچه میوې باندې ډېره مشهوره ده. راځئ همدغسې به قدم په قدم ځو د دغه وچې میوې نرخونه به هم پوښتنه کوو. دلته په څه حساب سره خرڅېږي او بازارونه خو ماشاءالله تاسې په خپله ګورئ نو د بازار څنګه ولاړه ښایسته نوم دې راته واخله. بشرمل. او څه کوې ښار کې کار څه پلاستیکونه خرڅوئ؟ سهار نه څومره پلاستیکونه خرڅ کړي؟ 15,000 او اختر ته جامې کړي که نه؟ کړي دي. څنګه کار کېږي ده او مکتب وایي؟ تر څو وخته پورې کار کوې دلته؟ تر ماښامه پورې. ماښام نه بعد بیا ځې کور ته په ښار. ښه پلاستیک دانه په 10 روپۍ خرڅوئ. څو دانې پاتې؟ 2 دانې پاتې دي. خلاص نور د خلاص کړه. اختر مبارکي خو ورکړه که نه؟ اختر مبارک. ډېره مننه. حاجي صاحب څنګه یې؟ جوړ یې خیر وره صحت دې ښه دی؟ ساده دغه ګرمۍ که د ګرځېدلو نه زه ډېره مننه کوم په لږ دغلته راشه حاجي صاحب. زحمت یې ایستلی په دې ګرمۍ کې راوچې والله ستړی خو یو حاجي صاحب بس کار دی نو راځو کار به کوو څنګه. زه به دومره وایم چې ستا دغه مېړانه دا قدرداني زه په دې ټول افغانستان کې زه منم. ډېره مننه حاجي صاحب. او الله دې تا ته توفیق درکړي چې د افغانستان د دې ملت خدمت ته خپله وکړي. ډېره مننه حاجي صاحب. انشاءالله چې بس خدمت دی کوو به هېوادوالو ته. او راتلونکي کې تا سره چې کوم ملګری د هغه هم ښه ژوند او مېړانه د تل دپاره غواړم. ډېره مننه حاجي صاحب. څه دې واخیستل؟ زه خپله هېڅ شی مې ملا پیل حل نه دي هغسې دروغ نه شم ویلی. خو راوته یې ګورې نو راوچې مو ګرځو بس نو خدای مهربانه دی چې څه دې خوښ شي. بس هر څه یې خوښ شو. ډېره مننه حاجي صاحب. کور مو ودان وروستیو کې هېوادوال ته که څه پیغام لرئ خو کامره مو په خدمت کې ده. زه د هېوادوالو دغه پوښتنه لرم چې په د اختر شپو کې د افغانستان ټول ملت غریب دی او نرخونو کې له کنټرول وکړئ. دغه وخت کې له خپلو هېوادوالو سره همکاري وکړئ. ډېره مننه. زه ستا نه په دې ګرمۍ کې بیا هم مننه کوم بیا هم کوم بکرات یې درنه کوم همیشه دپاره راته ته ژوندی یې په خپله. خیر صاحب مننه. نه اختر لاړو تېر راغی نو اوس به دې نه پس به ګزاره کوې بیا خو خپله په تاوان خرڅوي. باید اختر نه مخکې ګزاره کړې وې. څنګه تر اوسه پورې قیمته یعنې خو د اختر شپه ده که نه د دې نه پس خدای بیا خپل هم د لامل دی بیا پاتې کېږي. باید چې د مخکې نه نرخونه کنټرول شوی دی. خو دا بس سیزن خو دوی ووالو سیزن خو یې ووالو که نه. زه الله دې پکې برکت واچوي. درنو هېوادوالو راسره اوسئ نو دا ګورئ ټوله وچه میوه ده چې په دغه ځای کې پلورل کېږي. حاجي صاحب شکایت درلوده چې نرخونه په کنټرول کې نه دي نو کوشش وکړئ چې په دغه وخت کې تاسو ټول له خپلو هېوادوالو سره کومک وکړئ همکاري وکړئ مرسته ورسره وکړئ. نو راځئ زموږ خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ. سره مرکه وکړه. مرکه خو سخته نه ده که نه زه به دا لږ وخورم بس بیا سره مرکه مشکل نشته دا هم ورسره وکړه اوس. بخیر. سره څومره سودا کړې ده؟ سهار رئیس نه بس تقریبا یو
لس 15 شلو پورې به شوي انشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله اختر اوس تا دی بس همدغه سوداګانې کېږي. څنګه قیمت خو نه خرڅ کړي؟ نه بس دې شي کې دومره ګټه نشته. لس 15 شلو پورې دومره ګټه یې پکې. بس رب دې پکې برکت واچوي. امین. خیر همدغه د خدای زیادې کړي. بس امین. ښه خبره ده. او دا په څه حساب خرڅوئ تاسې؟ دا خو موږ ته راځي 90 روپۍ. 90 روپۍ او 100 او یو 100 بیا خرڅوو. مطلب مناسبه ګټه ده. او بس مناسبه حلاله ګټه لږه دي خو حلاله دي. لکه دی حلال دی او تل دی. تل دی. دا چې ډېرې بیا کا او بیا بې برکت دی. بې برکته مې تل لپاره مې او کنه. تل لپاره مې. نو د اختر لپاره دې څه کړي؟ څه تیاری؟ بس فلحال خو کالم کړی او چپړې هم دغه کړی نو خوشحاله یو ورته یعنې. خوشحاله یو څه ورته خوشحاله بس حد نه ډېر ورته خوشحاله ځکه اختر د مسلمانانو اختر دی نو باید خوشحالي وکړو. واجب ده چې خوشحالي وکړو. بس خوشحالي لازم ده. انشاءالله پکار ټول سره خوشحاله اوسو. ډېره مننه. څه پیغام لري هیوادوالو ته؟ بس هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې سبا اختر دی اول د ټولو ته مبارک وي او بس بیا بعض ځوانان دي زموږ چکرې وایي ډېر ټکرې کوي اکثره ځایونو کې. احتیاط باید وکړي. دغه یو پیغام مې دی چې ځوانان احتیاط وکړي باید. چکرې ډېرې وایي که نه. د چکر په وخت کې ډېر احتیاط وکړي. ډېر احتیاط باید. چې کوم دغه لږ احتیاط د ټول عمر سکون دی. بیا لږ وخت تیز رفتار دا د ټول عمر بیا خفګان وي. ډېره مننه. بس زما طرف نه تا ته مخکې اختر مبارک. خیر ستاسو ته دا چې اختر سبا دی که سبا هم خو سبا بیا مبارک بیا مبارک وي انشاءالله. ډېره مننه. نو درنو هیوادوالو دا نو دا چې دي دا د ګوړې مینچه ده. دا د ګوړې مینچه ده. د ګوړې مینچه ګوړې مینچه ده. ډېر خلک ورته ډېر هغه نه وایي د ګوړې بچي. دا د ګوړې بچي دي. دا د ګوړې بچي. مطلب د ګوړې نه پیدا شوي نو. او بس د ګوړې نه پیدا شوي دي. ډېر خواږه هم دي ګوره نو. یو خورو نو خواږه دي. خواږه خو ښه دي البته چې خواږه دي. او مخکې مو واخیسته د دې بخشش کوه نو. بخشش ته ولې نه وخوره خوراک وي. بخشش ته چې څومره خورې باغ دی کمیږي نه. دا کیلو په څه حساب خرڅوئ؟ دا کیلو بس 100 روپۍ 90 روپۍ چې په څو کې برابر شي همغه ریټ کې ورکوم. بازارونه کم نه خرڅوو. بازارونه ښه دي گزاره کېږي. خلک راځي. هو خلک راځي بس. طبعا نن خو داسې ورځ به که نه یو خو د عرفې ورځ ده سبا ته اختر ده نو یو شمېر هیوادوال راغلي دي دلته سوداوې کوي. تاسو ته هم ډېر خلک تللي دي او راغلي. د دې ورځ یوه جالبه خاطره راته ووایه. دې ورځ جالبه خاطره وه. بس جالبه خاطرې ټولې جالبه خاطرې زه به یې تاله کومې ووایم. جالبه خاطره پکې نشته. یوه چې داسې ډېره جالبه هلته دې ویله چې جالبې خاطرې ډېرې دي. اوس ما ته وایي جالبه خاطره پکې نشته. نشته. چې به ووایي تازه پیغام دې ورکړه هیوادوالو ته یا اختر مبارکي ورکړه. بس دوستان دا ټول ته د اختر ډېر ډېر مبارک وي او بس د خوشحالۍ او ډک اختر ولرئ. او زما له طرفه تا ته ډېر ډېر مبارک. ستا ته هم ډېر ډېر مبارک تاسو ته ښه کاروبار. ښه وخت. مننه. آباد اوسئ. بیا هم راغلاست ستړي مه شئ. په دې هیله چې تاسو زموږ دغه خپرونه تر دې مهاله پورې لیدلې وو چې موږ راغلو د جلال آباد ښار ته. جلال آباد ښار په بېلابېلو ساحو کې وګرځېدو. دا چې سبا ته د لوی اختر لومړۍ ورځ ده موږ هم په دغه ځای کې د اختر تیارانې ستاسو لپاره راواخیستې چې هیوادوال کومې سوداوې کوي څه شی اخلي په بازارونو کې څه شی په ډېر ښه ډول سره پلورل کېږي. دا چې لوی اختر ده زه هم نو تاسو ته مخکې د لوی اختر مبارکي درکوم او زموږ دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه زلمی زیل او د کمرې په برخه کې حنیف الله حقیار ستاسو په خدمت کې حاضرېږي. تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارو. ښې چارې ښه وخت د الله په امان.